السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ خوشحاله یاست ملګرو. دا چې ډېر وخت زه د فیسبوک د یوټیوب او د انټرنیټ نه لرې وم، نو ملګرو بخښنه غواړم. نن تاسې ته ما ویډیو راوړې ده چې ډېره ښکلې ویډیو ده. نو د نن ویډیو چې داسې څنګه کولی شو چې موږ تاسو د پلی سټور نه آفلاین یعنی بغیر د انټرنیټ نه موږ تاسو څنګه کولی شو چې قرآن مجید ډاونلوډ کړو، هم ورته یعنی وګورو، هم یې واورو او هم یې وګورو. نو راځو ملګرو ویډیو شروع کوو. دې لپاره به تاسې فیسبوک پلی سټور ته راشئ. پلی سټور سرچ به ولیکئ عبدالولي ملګرو. عبدالولي مو چې ولیکه خپله دغسې راځي، یا مکمل نوم ولیکئ عبدالولي الارکاني. ګورئ ملګرو دا اپلیکیشن به ډاونلوډ کړئ. دا ګورئ عبدالولي الارکاني قرآن ریډ اینڈ لیسن آفلاین. ملګرو دا به تاسې ډاونلوډ کړئ. ګورئ ملګرو دا زه اوپن کومه، اوپن باندې کلیک کومه، راځم ګورئ دغه سورت فاتحه دا انتخابوم. ګورئ دغه د ماته سورت فاتحه راغله، دغه زه اوس په کتلو که همدغسې وایي هم ویلی شئ. دې څنګ ته ګوره دغه زه دغسې پلی کوم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن ډېر ښایسته اپلیکیشن دی. دغه ډاونلوډ کړئ بغیر د انټرنیټ نه. مصرف مو نه راځي، همغه یو اول ځل مصرف وي چې کله مو ډاونلوډ کوو نو د دې نه ګټه واخلئ. ملګرو موږ او تاسې شکر مسلمانان یو، که روژه یو که روژې نه بغیر یې باید دغه خپل جیب کې هم ګرځولی شي، یعنی په هر ځای کې یادولی شي. اوس هغه مشکل نشته چې ته ووایې چې یاره زه چاته کښېنم، ښه په ښایسته الفاظو سره یادولی شي. نو دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ او ګټه ترې واخلئ. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي له ملګرو سره یې شریک کړئ. ډېره زیاته مننه.